نو دې کې ډېر احتیاط پکار دی. روجه نیسې په نقشه باندې او روجه ماته نو په نقشه باندې. اکثر د جمعات په ګړو کې فرقي دا 1 منټ مخکې دا 2 منټه وروسته دا بله 3 منټه مخکې ده. دلته بازان نی هلته به شروع وي هلته به نی شروع. سړی مشوش شي چې څه وکړه. نو لحاظ خپلې روجې مه خرابوئ. روجه نیسم په نقشه باندې او روجه ماتویم په نقشه باندې. په دې کې ډېر احتیاط پکار دی. بله خبره داره چې روجه کې خوراک سکاک بیبي دا ټول څه شو حرام شو. د روجې په حالت کې خوراک حرام سکاک حرام بیبي حرامه. هر هغه شی حرام شو چې هغه د خولې په ذریعه باندې یا د پوزې په ذریعه باندې او یا د لاندې په ذریعه باندې د سړي معدې ته ورسیږي نو ستا روجه څه شوه هغه ماته شوه او دا حرام شي. پوه شئ که نه؟ ځکه ریپیټیشن کوم نو خبره ډېره اوږدېږي. مسایل ډېر دي خیال ورته کوئ. دارنګې یو تن روجه نیولې ده او دین اچانک بیمار شو. څه شو؟ بیمار شو. او داسې بیمار شو چې ډاکټر وایي که دا دوی او نه خوړه نو بس دته تکلیف ډېرېږي او دی د دنیا نه ځي. نور خو مرګ په خپله نیټه باندې دی. خو ډاکټر چې خبره کوي نو د ده د صحت دپاره کوي. اوس دا تن بیمار شو او د روجه ماته کړه نو د باندې صرف قضا ده. څه شی دی بی؟ قضا ده. دی به صرف د دې روجې سره ګرځئ قضا به را ګرځئ کفاره پې نشته. او قضا د روجې دا ده چې کله صحت برابر شو د رمضان روجې ختمې شوې نو دی به یو روجه ونیسي قضایي و دا قضا روجه شو. ټیک شو. اوس که یو تن قصدن روجه ماته کا یو تن که قصدن روجه ماته کا د قصد روجه ماته کا نو یاد ساته قضا خو څه چې په ده باندې کفاره ده او کفاره څه ده غلام به ازادوي. چونکې غلامان خو شته نه نو 2 میاشتې روجې به نیسي پرله پسې. 15 ورځې روجې به نیسي متتابعین پرله پسې. که چرته یو کم یا 2 کم 15 روجې ونیولې او یوی پکې قضا که بیا به د سره نیسي ګینې ګناهګار دی. دغرنګې بله مسله دا ده یو تن دی روجې نیولې ده او ګرمي شوې ده نو دی که لامبي 2-3 پیرې هېڅ خبره نشته. ځینې خلک وایي مه لامبه روجه دې خرابېږي. دا چا ویل؟ بېشکه دی لامبلی شي. سر باندې یخې اوبه اچول بلکل اچولی شي. صحابه کرام فرمایي یو ځل موږ روجه نیولې وه او سخته ګرمي وه. د رمضان روجې وې سخته ګرمي وه او د ګرمۍ دومره اثر و چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په سر باندې یخې اوبه اچولې. دومره ګرمي وه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم په خپل سر مبارک باندې یخې اوبه اچولې چېرې د ګرمۍ دا شدت لږ کم شي نو بلکل اچولی شي. دارنګې سرمه لګول جایز دی. لکه زړې سترګو کې رانجه اچوي بلکل جایز دی. سر کې تیل لګول یو سړی سر غوړی بلکل جایز دی. بدن مالش کول روجه پې نه خرابېږي. دغرنګې خوشبو والا تیل په سر کې لګول روجه نه ماتېږي. عطر لګول سپری لګول روجه پې نه ماتېږي. دا ټول جایز دی. دغرنګې مسواک کول جایز دی. د روجې په حالت کې مسواک کول جایز دی. د ضروري خبرې دې سوچ وته کوئ. حق خدا جوړېږي چې سړي ځان سره لیکلی وي. مسواک کول جایز دی. خو هغه مسواک چې کوم عام مسواکونه دي دکه که یو مسواک کې خوشبو وي یا هغه زګونه وغیره وي دکې کې احتیاط پکار دی.
دغه رنګې د روجي حالت کې ټوټپیس کول، مونږ مسواک عادت نشته کنه، زمونږ ټوټپیس عادت دی، چونکې په هغې کې خوشبو وي، ذایقه پکې، نو امکان د دې خبرې شته چې تالوته دی حلق د دې دا ذایقه لاړه شي، نو روژه به دې خراب شي. نو د روژې په حالت کې د ټوټپیس کولو نه ځان ساتل پکار دی. یو تن دی ډېر عادت دی او نه صبرېږي، نو خالی برش دی وایي چې ذایقه پکې نه وي، خالی برش دی وایي، خو نور چې د ټوټپیس کومه ذایقه د هغې د وجې روژه خرابېږي. او امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه دا هغه مسلک پکې دا دی چې هغه وایي د مازدیګر نه پس بیا مسواک هم نه دی پکار، نور وایي جایز دی، خو هغه وایي مازدیګر نه پس مسواک نه دی جایز. ولې؟ ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، چې د روژهدار د خولې هغه کومه هوا چې پیدا کېږي وایي چې دته د هغې اجر او ثواب خو میلو شي که نه. بهرحال علما دي د هر یو خپل سوچ دی او فکر دی او د دین هغه تشریح ده، الله دې ټولو له اجر ورکړي. دغه رنګې بله مسله دا ده، یو تن د روژې حالت دی او سترګې خوږ شوې، بېشکه دوی پکې اچولی شي روژه نه ماتېږي. سترګه خوږ شوه او دوی پکې اچې نه ماتېږي، حتی کې که حلق ته د ذایقه م راغه خیر دی. اوس که یو تن وایي حلق ته چې ذایقه راغه دا خو ماته شوه، نو اودس چاردام چې کېو په مخ لپ اچې سترګو ته اوبه ځي که نه ځي، نو دکه اوبه خو هم ستا حلق ته راغې، خو تی خو په خوند نه پوهېږې که نه پوهېږې که نه. نو که سترګو کې دوی دې واچوله او حلق ته دې ذایقه م راغه خیر دی، روژه پې نه ماتېږي. دغه رنګې انجکشن لګول، ستن نه ستن، که د مټ وي او که د رګ وي روژه پې نه ماتېږي. د روژې حالت کې انجکشن دی ووهلو، که د رګ او که د مټي روژه پې نه ماتېږي. یو ستن داسې چې هغه خوراکي صحیح خوراکي لکه ګلیکوس وغیره، نو هغه به نه وی ځکه په هغې روژه ماتېږي. فمنکم من کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر، بیمار دی مسافر دی روژې اونه نیوله خیر دی، هېڅ خبره پې نشته، دی د قضا راوګرځئ کفاره پې نشته. دغه رنګې ضروري مسله، یو تن داسې بیمار دی چې د هغه مثال دمه ده، دمه ده، تاسو ورته څه وایئ؟ سابندي ورته وایئ. یا د یو تن شوګر دی او یا یو تن داسې دی چې هغه بیخي ضعیف العمر دی. دا ځینې بیمارۍ داسې چې په دې کې امکان د ښه کېدو نه وي، که ښه شو خو سبحان الله الحمدلله، خو ځینې بیماري داسې چې په دې کې امکان د ښه کېدو نه وي، لکه سابندي شوه، نو په دې کې د چپې پته نه لګي چې په سړي کله چپه راځي. یا د یو تن ډېر زیات شوګر دی او پته نه لګي چې کله های کېږي او کله کمیږي. او یا یو تن داسې دی چې هغه انتهایي ضعیف العمر دی، انتهایي کمزوری دی، روژه نشي نیولی، نو خیر دی که ده روژه ونه نیوله نو دی د کفاره ورکي، او کفاره د ده د روژې څه ده چې سحر او ماښام دی یو مسکین ته خوراک ورکړي. کمې خبرې وشوې، پکار د سړی د دې خبرو اهتمام وکړي، سوچ وکړي، فکر وکړي، او دا الله نه سوال وکړو چې الله دې موږ ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. بهتر مؤمن هغه دی چې هغه خبره اوري او په هغې باندې عمل وکړي. که چېرې خبره اورو او عمل پرې نه کوو، نو بیا ما کې او دغه رنګې ځناور کې به هېڅ فرق نه پاتې کېږي، ځکه هم خبره اوري خو پوهېږي پرې نه نو چې دی څه وایي. پکار دا د موږ خبره واورو او د الله نه سوال وکړو، زړه کې وله ځای ورکړو، او بیا د عمل سوال وکړو چې الله موږ ته پرې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.